د نن شنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. د راپورونو له مخې د قرغیزستان د انرژۍ وزارت هغه پلان چمتو کړی چې له مخې به یې دغه هیواد او تاجکستان پر روان 2025 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا ولېږدوي. ټاکل شوي چې قرغیزستان دغه 1.25 میلیارډ کیلوواټه برېښنا د روان کال په دوبي کې د کاسا زر پروژې له لارې پاکستان ته ولېږدوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې اسرائیل غزه کې د اوربند لپاره تازه وړاندیز کړی. بایډن ویلي چې دغه وړاندیز 3 مرحلې لري چې په لومړۍ مرحله کې فلسطینیانو سره د اسرائیلي اسیرانو تبادله، له غزې څخه د اسرائیلي اشغالګرو وتل او هلته د مرستو د لیږد زیاتوالی شامل دي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د دې ادارې د نفوسو د احوال د ثبتولو خدمتونو ریاست د روان کال په غوایي میاشت کې 10,000 او 950 تنو کابل ښاریانو ته د زیږون کارتونه ویشلي. د ادارې زیاته کړې چې یا د میاشت کې یا کابل کې 15,801 هیوادوالو ته د نویو او مسنا پیژندپاڼو د ویش او لغوه کولو خدمتونه هم وړاندې کړي دي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر مولا نورالله نوري د بلوچ قوم له مشرانو، علماو او ځوانانو سره په لیدنه کې د دوی ستونزې اورېدلي او د حل ډاډ یې ورکړی دی. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې غزه کې د صهیونیستي رژیم د بریدونو د پیل راهیسې تر دې مهاله 14,284 فلسطینیان شهیدان او شاوخوا 82,050 تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې غزه کې یوازې د تېرو 24 ساعتونو راهیسې 80 فلسطینیان شهیدان او 280 نور ټپیان شوي دي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي، د چارو ادارې لوی رئیس شیخ نورالحق انور او یو شمېر نورو مسؤلینو له لوري مولوي نورجلال جلالي د عامې روغتیا د نوي وزیر په توګه معرفي شو. هرات کې تیر یو کال 1500 کسان په دولتي او خصوصي بنسټونو کې په دندو ګمارل شوي. او وروستی خبر له کندهار څخه بیت الله شریف ته د حاجیانو د تګ په دوام 15 پرواز په بشپړ امنیت کې ترسره سو.